د آسیا نیوز قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم. پام وکړئ د دې مهال څو مهمو خبرو ته. طالبانو تیر په څیر د هیواد په شمال کې بیا ولسوالۍ نیولې دي. تېره شپه د بلخ ولایت د دولت آباد ولسوالۍ مرکز امنیه قومندانۍ او ټول ملحقات بیا د طالبانو لاسته غورځېدلي دي چې ګڼ شمېر وسلې، تجهیزات او وسایط هم ورسره وو. بل خوا طالبانو خبر ورکړی ده چې تېره شپه د بغلان ولایت د جلګي ولسوالۍ مرکز هم له ټول ملحقاتو سره نیولی ده. په دغه ولسوالۍ کې 3 ټانکونه، 5 رینجرې، خورا ډېر مهمات او وسله د طالبانو لاسته غورځېدلي. د طالبان ویاند ذبیح الله مجاهد په یو جلا ټویټري پیغام کې ویلي چې تېره شپه د بغلان ولایت د دوشي ولسوالۍ مرکز او اړوند تاسیسات نیولي دي چې پکې 10 رینجرې، یو ټانک، 2 فیلډر موټر، ډېر وسله مهمات د دوی لاسته ورغلي دي. بل خوا ذبیح الله مجاهد په یو جلا ټویټري پیغام کې ویلي چې نن سهار یې د بلخ ولایت د شلګر ولسوالۍ مرکز امنیه قومندانۍ او ټول ملحقات نیولي دي. بل خوا داسې راپورونه هم ورکول شوي چې طالبان د ځینو ولایتونو مرکزو ته داخل شوي. داسې راپورونه ورکول شوي چې د فاریاب ولایت میمنې مرکز لومړۍ حوزه طالبان نیولې ده او د ولایت لپاره ټاکل شوی والي او نور چارواکي د ولایت له مقام څخه د ملي اردو لوا ته تښتېدلي دي. دا په داسې حال کې ده چې پرون طالبان په بې ساري ډول په هیواد کې 18 ولسوالۍ نیولې وې. د آسیا نیوز قدرمنو لیدونکو مننه چې تر دې دمه وئ راسره.